د ملګرو په لیست کې مو حتما داسې یو څوک ولرئ چې کله د هغې سره کښېنئ ورسره مجلس وکئ یا یې هم کله په فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام کې ویډیو وګورئ، ایمان مو ورسره تازه شي او په مجلس کولو ورسره الله تعالی در یاد شي، د الله تعالی پیغمبر در یاد شي او بالاخره د دین په باره کې درته معلومات زیات شي. همداسې دوستانو ملګري په ټیک ټاک او انسټاګرام کې هم شته. د هغې جملې نه یو زما ورور زما د زړه سر عبید الله حسام دی. تاسو کولی شئ ما چې کوم خلک فالو کړي دي، حسام صاحب مې فالو کړی، د هغې اکاونټ ته ورشي، باور وکړئ چې کله ویډیو وګورئ ژوند کولو ته به مو زړه وشي، خوشحاله به شئ او ډېر څه به ترېنه زده کړئ، دومره څه چې تاسو به فکر هم نه وي کړی. نو حتما ورشي حسام صاحب فالو کړئ او د ویډیوګانو نه خوند. مسلمان د مینې او محبت مرکز دی او په هغه انسان کې خیر نشته چې دی له نور او نور له ده سره محبت نه کوي. سلام علیکم.